بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. غواړم تاسو سره نن یو ژورنال شریک کړم. د ژورنال نوم دی ژورنال اف ایشیا پاسفیک بایوډایورسټي. ژورنال یو څه خوبیانې لري، د دې د خاطره مو غوښتل چې تاسو سره شریک کړم. سایټ سکور یې 1.4 دی او امپیکټ فیکټور یې 0.1 دی. ژورنال Q3 ژورنال ده او په سکوپس کې انډیکس ده. په سکوپس کې چې کوم ژورنالونه انډیکس دي هغه د وزارت تحصیلات عالی افغانستان لخوا قبول دي او هغه کې ستونزه نشته. د دې ترڅنګ دا ځینې نورې خوبیانې هم لري. یو خوبي دا ده چې کله موږ دې ژورنال کې مقاله سبمیټ کړو نو دا په یو ورځ کې لومړی ځواب موږ ته راکوي، چې زیاتره ژورنالونه داسې نه وي، 3 میاشتې 2 میاشتې 10 ورځې 15 ورځې وخت نیسي. خو د دې ښه والی دا ده چې په یو ورځ کې بېرته موږ ته جواب راکوي چې دا ستا مقاله موږ سره د چاپ وړ ده او که نه ده. خو که چېرته د چاپ وړ وي نو هغه بیا ریویور ته ځي چې 48 ورځې نیسي او د هغې نه وروسته د قبول یا د ردېدلو او بیا وروسته د قبولیت څخه 43 ورځې نورې نیسي تر څو په آنلاین شکل سره دا پبلیش شي. اوس مهمه خبره دا ده چې د دې ژورنال فیس څومره دی. دا ژورنال مکمل فری دی، یعنی مفت دی، او کله چې موږ دې ژورنال ته مقاله لیږو نو موږ څخه کوم فیس نه غواړي. او بل ښه والی دا دی چې اوپن اکسس دی، یعنی د دې ژورنال مقالې هر چېرته هر څوک ډاونلوډولی شي. نو په دې حساب سره که چېرته موږ په دې ژورنال کې مقالې ولرو یا خپرې کړو نو زموږ د مقالو څخه په ازاده شکل هر چېرته هر څوک ترېنه استفاده کولی شي او هغې مجبوره نه دي چې د مقالو د رانیولو لپاره پیسې ورکړي. او همدارنګه موږ هم مجبوره نه یو چې د دې ژورنال ته د مقالو د لیږلو لپاره کومې پیسې ورکړي، ځکه دوی خپله دلته لیکلي دي چې د لیکوال څخه کوم فیس نه اخیستل کېږي. اوس یو دفعه د خپل ځان د مطمئنتیا لپاره چې آیا دا رښتیا هم په سکوپس کې انډیکس دی او که نه دی، دا راځو سکوپس ته او په سکوپس کې یو ځل ګورو چې هلته واقعا دغه ژورنال شتون لري او که نه لري. نو د هغې دپاره موږ کولی شو چې د دې ژورنال نوم کاپي کړو. د نوم نه علاوه که موږ ته نوم سخت وي یا کاپي کولی نه شو یا اوږد وي، دا ISSN نمبر یې را اخلو، دا کاپي کوو. دا هم چې کاپي کړه راځو سکوپس کې یو دفعه په دې ټایټل کې موږ ISSN ټاکو. که چېرته موږ د ژورنال نوم راغستی خو هغه هم دلته لیکلی شو. اوس موږ ISSN نمبر راغستی، په دې ځای کې موږ ورته ISSN انتخابوو. دې ځای کې موږ هغه کوم نمبر مو چې کاپي کړی دی هغه دلته پیسټ کوو او بیا یې فایند سورس باندې کېکاږو. که چېرته دغه ژورنال په دې سکوپس کې موجود وي نو درته یې را اخلي او که نه وي موجود بیا یې نه را اخلي. اوس په نتیجه کې را ښکاره کېږي چې دا ژورنال په سکوپس کې انډیکس دی او شتون لري. نو که چېرته د زراعت په برخه کې تاسو سره مقالې او دې ژورنال ته ولګي، یو خو ژورنال ښه ژورنال دی، قبولیت هغه فیصدي هم لوړه ده. نور مو په الله سپارم، ښه وخت ولرئ.